زیرې نه ده کمیس ده دا ټټر د افغانستانو خلکو لپاره قربان ده دا سر قربانۍ ته حاضر ده د ولسمشر غني حرکت چې د راکټي بریدونو غږ اورېدو سره خپل ټټر پرانیست او ویل دا زری نه دی دا زما کمیس دی او سر مې دی له دې ملت او وطن قربان وي د خواله رسنیو کاروونکو پام یې خپل کړی او دا مېړانه یې ستایلې ده خلکو د هغه عکس پوسټ کړی او ویلي دي راکټي بریدونه وشول خو غني سټیج پرې نه ښود طایب سیرت لیکلي د جمهوریت په دفاع کې ولاړ سړی هیڅ ونه ډار شو او له ځایه هم ونه خوځېده همدا هیواد او همدا ولسمشر ډاکټر هارون دهزاد لیکلي دا انځور باید تاریخ کې په زرینو کرښو باندې ثبت شي عارف تلاش په خپله فیسبوک پاڼه د څو تنو سپینګیرو عکس خپور کړی چې د ولسمشر غني په شان خپل ټټر لوڅ کړی لیکلی دي خوږ او د باعزت افغانستان خوږ انځور مریم عزیزي لیکلي د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ډزو غږونه خو ولسمشر ورته د غره په څیر ولاړ دی دا زری نه د کمیس دی محبوب ولسمشره زړورتیا دې د ستایلو وړ ده خبریال بابرک یوسفزی چې په خواله رسنیو کې ډیر فعال او خورا زیات مینوال لري داسې لیکلي د بابا سټایل چې نړیوال نه کړم نه یې پرېږدم د بابا سټایل کې انځور پورته کړئ د ولسمشر محمد اشرف غني دا استقامت خواله رسنیو کې له پراخ هرکلي سره مخ دی او ولسمشر سټایل شوی چې خلکو ته یې مورال ورکړ او غونډه ښه پر مخ لاړه